غزل نه مخکې دغه یو څو شعرونه دي چې د سوات د ښایستونو نظارو ته به حیران شي. د سوات د ښایستونو نظارو ته به حیران شي. د سوات نه که خفه یو نو د سوات په بیا جانان شي. او د بم او د بارود لوګیرې دلته چرته نه وي. د بم او د بارود لوګیرې او د بم او د بارود لوګیرې دلته چرته نه وي. دا لال جواهرات د دلته هر سړی به خان شي. او دا بیره دا هم ټال دی او هم سوری. دا بیره دا هم ټال دی او هم سوری. دا هر څه به موږ وینو خو که څوک د دې دیقان شي. ډېر زیاته مزه. ظهور صاحب وایي چې سردار صاحب و چې سمې د لنډو اوږدو قصو سرونه جوړ کړل. سمې د لنډو اوږدو قصو سرونه جوړ کړل او څه په وړو خبرو مو جنګونه جوړ کړل. ډېر او د حیادارې پښتنې سر سرتور ستایلی. د حیادارې پښتنې سر سرتور ستایلی. څه شاعرانو د زلفو نه ټالونه جوړ کړل. او دا رهبران زمونږ د وینو قیمت څه پیژني. دا رهبران زمونږ د وینو قیمت څه پیژني. زمونږ د غوښو نه یې ځان لاملونه جوړ کړل. او میخانه په عزت به پکې څکل کېدلو. میخانه په عزت به پکې څکل کېدلو. او ساقي د سرو شونډو نه ولې ډک جامونه جوړ کړل. او دغه اخرنی شعر دی چې رومانه تاوې امن ښه دی امن را بشي زر. رومانه تاوې امن ښه دی امن را بشي زر. د یوې ورځې د خبرې نیکلونه جوړ کړل او څه په وړو خبرو مو جنګونه جوړ کړل. ډېره زیاته مننه.